راغلم هغې ویلې ما دپاره منډې وهي ما ویلې نه ما پسې سپی شوی دی بله هایکو ده چې جانان ویل ما له ته څه کوې شي جانان ویل ما له ته څه کوې شي ما ویلې چای به درله 2 چانکه سره د 2 کیلو بسکټ ووهم بله یو هایکو یم صدر صاحب بیا نظم یم چې ښځه مې بره نه ګزار شوه په ژړا شوم ورته هغې ویلې مه جاړه بس ښه به شمه ما ویل په دې جاړم ژوندی پاتې شوې نظم دی د نظم عنوان دی د پښتنو جهالت اوف افسوس افسوس پښتونه اوف افسوس افسوس پښتونه دا ته دومره جاهل ولې چې خبر شي خپل ماشوم نه چې بهر دی چا وهلې چې خبر شي خپل ماشوم نه چې بهر دی چا وهلې نو ته زر ټوپک را واخلې او په منډه منډه ورشي د مخکي تروره ورشي د مخکي تروره ورشي نه تپوس کوي چې ولې نه خبرې ورسره کړې خو یو ډس چې سړی ولي د خپل زړه بړاسو بس بیا مغرور شي د خپل ملکه چرته لرې لرې ګرځي دلته بله ډرامه جوړه دلته بل څه کیږي د مقتول رونه راغون شي وایي مونږ به بدل اخلو که قاتل نه وي نو خیر دی بل یو ورور به ورله وجنو یا یو تره به ورله وجنو یا تربور به ورله وجنو مړه دا زمونږ قسم دی څوک ناڅوک به ورله وجنو یوه لویه سلسله شي د قتلونو قاتلانو کله یو طرف نه مړې کله بل طرف نه مړې کله یو خوا جړاګانې کله بل خوا جړاګانې بس لګیا وي یو تر بله په قتلونو نه مړېږي وخت تیریږي حد تر دې چې داسې وشي چې ځوانان پکې زاړه شي چې زاړه پکې وفات شي ماشومان پکې زلمی شي چې تور سرې پکې کونډې او بچي یتیمانان شي چې تور سرې پکې کونډې او بچي یتیمانان شي پکې 13 کاله چې تیر شي مشران پکې راپاسي د جرګې یو شکل جوړ کړي کله یو طرف ته منډې کله بل طرف ته منډې کله یو ته مینتونه کله بل ته مینتونه دواړه یو تر بله کینی وایي دا څه جهالت دی مړه دا څنګه کیسه ده ته به دنه سړی وژنې دی به تا نه سړی وژنې ته به دنه پټ پټ ګرځې دی به تا نه پټ پټ ګرځي دا په څه عذاب اخته یې دا په څه ګناه لګیا یې زه چې دواړه روغه وکړئ زه چې دواړه غاړې ورکړئ چې څه شوي دي بس شوي هغه هیر کړئ دوی خو هم په دشمنۍ کې د دولت نه خالی شوي د خپل کور او د پټي نه خالی شوي نو بیا زر دواړه گویا شي د جرګې مشر ته وایي ته زمونږ رهنمای ته زمونږ محترم یې بس چې ستاسو فیصله ده نو زمونږ دا قسم دی چې مونږ دواړو یو تر بله هر څه هیر کړه مخلص دغلته خفه شي او ښکاره داسې گویا شي ای پښتونه چې تباه شي بیا د عقل سر لره شي